اکثر به تاسو یو خبره نوٹ کړی وي چې کله د چا پوز نوینه شروع شي کنه نو ډیر خلک بیا څه وایي چې دا سړی پاتې کیږي نه او دا خطرناک دی دا مړ کیږي بس دی نه پس حالانکه دا څه بالکل هم نه دی پوز نوینه شروع کېده دا یو عام مسله ده دا هر چاته کېدلی شي او دا ډیرو کیسونو کې لیدلی داسې شوي دي چې دا دومره خطرناک شی نه دی پوز نوینه شروع کېده دې ته موږ نیزل بلیډینګ هم وایو او میډیکل ټرم کې دې ته موږ اپسټیکسس هم وایو اوس که د چا پوز نوینه شروع شي موږ ته کول څه دي دا به موږ ودرو څنګه دویم څیز کم خلک دي چې هغه خطرناک کېدلی شي هسپتال ته ځان رسول دي اول خبره دا نوٹ کړئ چې کله پوزې نوینه شروع شي ډېر خلک دا سوچم کوي چې دا دماغونه دا وینه حالانکه داسې بالکل هم نه دی پوزې نه چې کله وینه شروع کیږي کنه نو دا پوزې کې دننه د تصویر و تاسو ته ښکاري دې ځای کې بلډ ویسل دي دا چې کله هم ډیمیج شي کنه لږ هم ډیمیج شي نو دې نه بیا وینه شروع شي اوس د دې ډیمیج وجه څه شی دی دا متیږي ولې دې نه وینه ولې شروع کیږي اول وجه د دې دی وچ موسم چې کله وچ موسم وي کنه پوزې کې دننه چې کم لیکوډ دي کم میوکس دي هغه وچ نو چې هغه صفا کولو کوشش ته کلم کوي دا به وینه شروع کیږي نه او دا یو عام خبره ده دا ایزیلی ودرېږي ودرېدلې طریقه هم درته ښیم چې کور کې به موږ څنګه ودرو دویمه خبره هغه خلک چې څوک میډیکیشن استعمالوي ګولیانې دوايانې کمې ګولیانې د زړه دپاره چې کم استعمالېږي لوپرین شو اسپیرین شو چې هغه وینه نری کوي دغه د وجم کېدلی شي یا د نزلې د وجم کېدلی شي د زکام د وجم کېدلی شي د چا زکامي یا د ډېر خلکو الرجي وي چې چاته الرجي وي هغه ډېر زر زر پوزه یو خوا او بل خوا زور پې کوي وچوي نو د دې د وجم دا بلیډینګ کېدلی شي نو اکثر کیسونو کې موږ داسې لیدل دي یا ماشومان ډېر وي چې هغه پوزه صفا کوي نوکان یې اوږده وي نو د دې د وجم بلیډینګ کېدلی شي دا دومره خطرناک نه وي دا تاسو کور کې مدرولی شئ اوس کور کې به موږ ودرو څنګه چې کله هم چاته وینه شروع شوه که نه اول کوشش کوئ پینچینګ ټیکنیک څه ته وایي د تصویر به تاسو ته ښکاري پوزه نیول دي داسې ښه زور پې کول دي د کم هډوکی دی دې نه لاندې چې د کم پوز دی د دې باندې زور کول دي 10 منټو دپاره چې کله 10 منټو دپاره ته زور پې وکړئ خو پرېږدی به نه منځ کې 15 منټه پس چې زما وینه ودرېده که نه بالکل 10 منټه دا پینچینګ تاسو وکړئ دې نه پس چې کله پرېږدی هلته به بلډ کلوټ جوړ شي وینه به بالکل ودرېږي دویم څیز آیس پیکینګ واوره که چېرته هم پرته وي یو طرف نه بل طرف نه نو دې څه چې کم بلډ ویسل کم کلاو شوي دي کم نه وینه روانه دی هغه به بالکل هم ودرېږي نو بیا مخ وینځئ دې نه پس هیڅ سوچ کولی ضرورت هم نشته وینه به بالکل ودرېږي که بیا کوشش که تاسو پوهېږئ چې نه وینه ډېره زیاته دی ودرېږي نه هفتې کې 2-3 ځله تاسو باندې وینه راځي نو بیا هغه نه پس کوشش کوئ انسان ته بیا د وینې کمی هم راټولی شي هسپتال ته ځان رسول پکار دي په ټایم باندې دویم څیز هغه خلک چې د چا اکسیډنټ شوی وي اوس سر کې د چا زخم جوړ شوی دی دې نه مخکې اکسیډنټ شوی دی که چېرته هغې ته بلیډینګ شروع شي نیزل بلیډینګ وینه شروع شوه نو دا سړی هم ډایرکټ هسپتال ته ځان رسول دی ته پکار دي حالانکه دومره خطرناک نه وي خو هسپتال ته بیا هم ځان رسول پکار دي بل څیز اوس اکثر داسې خلک وي چې د هغه هفتې کې 2-3 ځله بلیډینګ کېږي یا یو ځل کېږي یا ډېر زیات کېږي خو که چېرته وینه ودرېده 10 منټو نه که چېرته زیاته وي بیا هسپتال ته ځئ وینې کمی وي تاسو ته چې ما وویل اکثر داسې خلک وي چې هغه هفتې کې 2-3 ځله هغې ته نیزل بلیډینګ کېږي پوزې نه وینه راځي ودرېږي نه بیا ودرېدو نوم نه علي نو بیا کول څه دي چې کله هسپتال ته راشئ هغې کې یو عام انټي بایوټیک ورکوي لکه نیسپټین چې کوم دي نیزل کریم هغه ورکوي هغې څنګه هم پرې ولګوي نو دې سره وینه مودرېږي اکثر بیا ډېره وخته پورې تاسو ته بیا د وینې مسله نه وي چې هغه پوزه باندې راشي دویم دی کوټرایزیشن کېږي داسې چې کم ځای نه بلیډینګ کېږي کم ځای نه وینه بهېږي کم بلډ ویسل چې هلته ډیمیج شوی دی نو هغه څه شی کوي ډاکټران سیل کوي چې کله یې سیل کړي بیا هغې نه پس بیا وینه نه ځي انسان نه دریم څیز چې کوم دی هغې ته موږ وایو نیزل پیکینګ کېږي داسې چې د ورکوټی غوندې ډیوایس تاسو ته به ښکاري دا اکثر پوزې کې دننه ږدي د 24 غنټو دپاره هغه نه پس چې کوم بلډ ویسل دی هغه کمپریس شي بیا دې نه پس هم نیزل بلیډینګ نه کېږي نو دا یو څو څیزونه دي دا ضروري دي چې کله وینه ودرېده هغه نه پس مخ وینځئ نو دا ډېرو کیسونو کې لیدلي شوي داسې دی چې دا خطرناک نه وي خو که د چا وینه نه بندېږي 20 منټو نه زیات شي 10 منټو نه زیات شي یا څوک د زړه مریضان وي یا اکسیډنټ یې کړی وي سر کې زخم رغلی وي نو هغه خلک که وینه ودرېدم هغه هسپتال کې ځان ښایي خو ډېرو کیسونو کې داسې وي چې دا دومره خطرناک شی نه دی مهرباني